بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. رات 50 آیات د سورۃ النساء دویمه حصہ د 115 ارشاد پوری په دې کې نه امور سیاسی بیانې چې پاره کې مقصود تنفیذ د حکم شرعي او نظام عسکري د دې قوانین سیاسی او مقصد دا چې تاسو اسلامي نظام اسلامي حکومت اسلامي ریاست جوړ کړئ او عسکری نظام قائم کړي. بیا په دې کې اول باب د شپږمیا آیات پورې په دې کې ذکر کړی دی اول امر سیاسی 58 آیات کې اداء الامانات الى اهلها امانات دلته کامانتونه د اموال دي کامانتونه د عزتونو دي که حقوق الله کې دي که حقوق العباد کې دي نو امانات خپل اهل ته وسپارئ مسؤلیتونه ذمہواری کارونه که متعلق د حقوق الله دي که متعلق د حقوق العباد دي پټ دي ښکاره دي دینی دي او که دنیوي دي انفرادي دي که اجتماعي دي. قرطبي او دارنګه تفسیر لباب روح المانی ټول دا تعمیم لیکل دي. په دې کې د عثمان بن طلحه حجبي موضوع مستجعل رضی الله عنه تنا د کعبه کنجګان اخیستې وی نبی رسول الله ورته بیرته ورکړ ورته ویل چې خصها خالدتن طالدتن همیشه د پاره درواخلې واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل دې کې ذکر کوي چې حقوق مستحقین ته وسپاره فیصله په عدل باندې کوي. قرطبي وغيرها فرمایي عدل کتاب او سنت دا د عدل منشأ او سرچشمه ده. نه 50 آیات کې وایي چې اطاعت د الله اطاعت د رسول او د اول الامر در باندې فرض دی. اول الامر منکم یا خو مراد د دین عمرا دي دویم علما او مجتهدین مراد دي. تعارض نشته دی ځکه چې عمرا وی علما صحابه او تابعین تبع تابعین په زمانه کې به عمرا څوک علما بو خودي سره اطیع مستقل نه ذکر کړی اشاره و دیتا چې اطاعت د اولو الامر مستقل نه دی. دغه اشاره و دیتا چې اطاعت د اولو الامر دا مشروط دی بالمعروف په حدیثو کې راځي. او د اولو الامر سره اطاعت مستقل نه دی ذکر کړی ځکه چې اطاعت د اولو الامر د اطاعت الله او د اطاعت رسول دران دی. حدیث کې مرضی انما طاعت فی المعروف. امام بخاری چې دلته کوم واقعه ذکر کړی د کتاب التفسیر کې چې نبی رسول الله عبد الله ابن حذافه السهمی رئیس او امیر ټاکلی و د یو سری او قوم ته ویلي چې ورته ځان نور اور واچوي هغه اطاعت نه کړو. نبی رسول الله ویل چې خله چې اطاعت مونږ نه کړې اطاعت په معروف کې ده. دا سبب نزول تایید کې چې د دې تعلق د عمرا او د امارت سره دی. فإن تنازعتم دلته ذکر کوي کچې ته اختلاف راغلو تنازع خد الله او د رسول سره نشي راتله. دویم دا چې بیرته ویل چې رد وکړي الله او رسول ته دلیل چې تنازع اختلاف د الله او د رسول سره نشي کولای الته مطلق اطاعت کوي. فإن تنازعتم دا متعلق د اول الامر سره د اول الامر په خپل منځ کې اختلاف راغلو. دویم د اول الامر او د رعیت ترمنځ اختلاف راغلو نو حل د اختلاف دا چې رد الله او رسول ته او دا د ایمان تقاضا ده. فإن تنازعتم خطاب اولو الامر ته ده خپل منځ کې
دارنګ متعلق د اولو الامر سره د اولو الامر او د رعیت ترمنځ اختلاف راغلو ورد الله او رسول ته دی حدیث د عبد الله بن حذافه السهمي کې دا ذکر شوی دی او نبی علیہ السلام قانون ولا بیانې چې انما الطاعة فی المعروف چا چې ویلي فإن تنازعتم خطاب یوازې اولو الامر امراء او علماء ته دی دا قول به دلیل دی ځکه د آیات اول ګوره یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اطاعت د الله او د رسول او د اولو الامر کوئ نه فإن تنازعتم خطابا مؤمنانو ته دی اولو الامر فی ما بینهم تم دی اولو الامر او رعیت تم دی او دلیل دی چې حل د منازعات په څه باندې دی قرآن او سنت باندې دی رد الی الله رد الی کتاب الله رسول ترد سنت ته قرطبی وایي بیا بازو ویری دي چې د اولي الامر منکم نه تقلید ثابت شو چې د دینه مراد علما دي مجتهدین دي اول خدا دې چې د دې مصداق عمرا دي دویم که امنو چې علما او مجتهدین دي علما او مجتهدین په امت کې اول صحابه کرام دي بیا تابعین دي بیا تبع تابعین دي دلته اطاعت ویل دي اطاعت خو غیر د تقلید نه تقلید خو د چا به دلیل خبره منل چا پس دین به دلیل روانول او دا خو اطاعت ته دا خو غیر ده اطاعت جدا شی ده اطاعت هغه چې په شرع او په دلیل سره وي تقلید خو هغه چې به دلیل وي دویم دا ده چې د اولو الامر څخه تخصیص دی متأخري ورستنی علما پسې عملو پسې نشته دی دلیل دریم تو اولو الامر تخصیص خو نه کړي او عالم پورې چې امام شافعي امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد څلورم په حدیث کې وایي چې فی المعروف ده پنځم ورسته فإن تنازعتم د اختلاف په صورت کې رد الله او رسول قرآن او سنت ته او کې تاسو خدا کار نه کوئ آیات کریمه کی جدا موضوع ده اطاعت الامراء دې ته نه جدا شی جوړ تقلید هیڅ قسمه تقلید د دین نه ثابتېږي اطاعت د اولو الامر ذکر دی کاغه امراء دي او کاغه علما دي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به دی آیت کې الله پاک والزجر بیانې منافقین او تداوی په پنځو قبیح صفاتونو باندې شپږم آیات کې چې د مخکنی قانون خلاف کوي رد الله او رسول ته نه کوي ان تحكموا بالعدل په عدل باندې فیصله نه کوي بلکې طاغوت ته فیصله وړي بیا ترغیب دے ترغیبات اتباع رسول تا سرد بشارتنا د دې آیات په تفسیر کې قرطبی او بعض مفسرین واقعي لیکلي ده د يهودي او د منافق یو منازعه راغله منافق ویلي فیصله کعب بن اشرف ته وړو تورات عالم د رشوت په ولور کو موږ له فیصله وکړو يهودي ویل چې نه د الله نبی ته وړو اپ دې په دې چې د الله نبی رشوت نه اخلي حق فیصله کوي چراغ له فیصله وکړه حق د يهودي منافق په ناراض ابو بکر رضی الله عنه ته ویوړه هغه د قصه فیصله وکړه محمدي عمر رضی الله عنه ته ورغله او ورته ویل چې دا د الله او د رسول د الله او د رسول او د ابو بکر په فیصله باندې راضي نه دي تا ته فیصله راوړو ښه کور ته لاړو تر راخصه د دې منافق نه سر والو او مرتد دی کافر بالله دی چې د الله او د رسول په فیصله باندې راضي نه دی او د دې په مقابل کې به ما باندې فیصله کوي
نو بیا به د ده ملګري او وارثان راتلل نبي علیه السلام ته چې ته عمر صاحب ته ووایه چې د دې دیت ادا کړي. د څه شي دیت ادا کړي؟ د کافر او د مرتد. الله وایي دا منافقان دي چې د مرتد دیتونه غواړي. او دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان بیانوي، ترغیبات اتباع رسول ته. په دې ځکه یو اشکال راځي چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. د طاغوت په مصداق کې څنګه عمر رضی الله عنه راتلی شي؟ جواب دا دی چې مراد د طاغوت نه ذات د عمر رضی الله عنه نه دی. فیصله د عمر رضی الله عنه چې د منافق طلب کوله په مقابل د فیصلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. طاغوت نه مراد حکم عمر بمقابله حکم الرسول صلی الله علیه وسلم دی. یو شپېته آیات کې دوی لره زجر دی په دې باره کې. دو شپېته آیات کې زجر او تخویف. او درې شپېته آیات کې هم دوی لره زجر او نبی علیه السلام لره ادب، درې اداب. فأعرض عنهم، دویم وعظهم، دریم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. یو معنی خدا ده وقل لهم وتوایه دوی لره في أنفسهم، د دوی د نفسونو باره کې قولا بلیغا وینا تاثیرناک. دویم معنی وقل لهم وتوایه وینا کوه دوی لره في أنفسهم چې د دوی زړونو ته رسیږي، قولا بلیغا وینا رسیدونکې د دوی زړونو ته. وما ارسلنا من رسول، په دې کې ذکر کوي اول ترغیب چې مقصود د ارسال رسول اطاعت رسول دی. الله د دې لپاره دا رسول الله لېږلی چې د دې اطاعت وکړي او د ده په سنت باندې فیصله وکړي. او ورسره دا ده چې په اطاعت الرسول سره او استغفار رسول سره د الله مغفرت حاصلېږي. چې څوک ګناه وکړي او پیغمبر ولا بخښنه وغواړي، الله ولا بخښنه کوي. ولو انهم ظلموا انفسهم، که چېرته دوی ظلم او ګناه وکړي په خپلو ځانونو باندې، جاءوک تا ته راشي فاستغفروا الله، الله نه بخښنه وغواړي، واستغفر لهم الرسول، بخښنه ولا وغواړي پیغمبر، لوجدوا الله توابا رحیما. د دې وجه نه صحابه کرام به راتلل د نبي علیه السلام نه به استغفار طلب کولو، هغه به ورته د الله نه بخښنه غوښتل، الله به توبه قبلوله. منافقینو دا کار نه کولو. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیات سره تعلق لري. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته صحابه کرام چېرته د نبی علیه السلام قبر ته نه دي راغلي چې د نبی علیه السلام د قبر نه استغفار طلب کړی وي. د دې د وجه نه جاءوک ویلی دی، جاءو قبرکی نه دی ویلی. بعضې مبتدعین د آیت په دلیل کې پیش کوي چې د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته د هغه د قبر نه بخښنه غوښتی شي نو تا ته الله بخښنه کوي. او د دې دپاره واقعه د عتبي ذکر کوي چې ابن کثیر او بحر محیط او دارنګه تفسیر مدارک او نور ذکر کړی ده. جواب هغوی بې سنده ذکر کړی ده او بې سنده روایت ته هېڅ اعتبار نه وي. سوال بیهقي او بعضو د هغې سند ذکر کړی دی د حکایت العتبي. جواب دا دی سره د دې چې بیهقي ولا سند ذکر کړی دی روایت منکر او موضوع دی، تفسیر وزدا دی.
کنز العمال دویم جلد 286 کې علی المتقی هندی سے فرمائی چې د دې سند کې حسن بن عدی الطوئی دی هغه متروک دی. التوسل الى حقیقت التوسل کې علامه نصیب رفاعی د 255 تر 281 صفحې پورې 14 صفحو کې په دې باندې رد ذکر دی. صیانت الانسان کې د 240 صفحې نه په 14 طریقو باندې په دې باندې رد لیکل په 14 دلایل سره. او صارم المنکی فی الرد علی السبوکی کې علامه ابن عبد الحادی صاحب چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شاګرد دی 212 203 یا 280 کې د دې رد لیکل دی. ویلي دي چې انه خبر منکر موضوع، دا منکر خبر دی او موضوع روایت دی. بیا وی وسنده مسلم ظلمات بعضها فوق بعض، سند تیار در تیار دی. سنده مسلم ظلمات بعضها فوق بعض، تیاری در تیاری پکې را جمع دي. د دې په سند کې چې حسم راځي ظاهر دا ده چې دا حسن بن عدی الطوئی دی او دا متروک دی او کذاب دی. او کته وایي چې نه دا حسن بن عدی الطوئی نه دی بیا خو مجهول دی. او کنز العمال خو په تصریح کړی دی چې سند کې حسن بن عدی الطوئی دی. او محدثینو په حسن بن عدی الطوئی باندې جرح کړی دی. ابن معین وایي چې کذاب دی. ابو حاتم رازی، ابو حاتم او ابو زرعی رازی، نسائی، دولابی او ازدی ټول وایي چې متروک الحدیث دی. ابن حبان هم دقه سے فرمایي. امام زهبی ور باندې جرح لیکلی د په میزان الاعتدال کې. او کوم سندونه چې د دې علی رضی الله عنه ته رسیږي نو د هغې په سندونو کې انقطاع او ارسال دواړه دی. ځکه ابو صادق ازدی کوفی د علی رضی الله عنه سره ملاقات ثابت نه دی. نو دا روایت منکر دی، موضوع دی، ضعیف دی چې دې ته ویل کېږي حکایت العتبی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروسته راغلو د د قبر سره بخښنه وغوښته او خوب کې ورته نبی علیه السلام ویلي تاله بخښنه شوې ده. نو دا روایت ضعیف دی، منکر دی، حسن بن عدی الطوئی پکې دی او هغه کذاب او متروک دی. هغه د دې آیتونو په تفسیر کې نشي مراد کېدی. دویم صحابو چېرته دا عمل نه دی کړی. دریم دلته ضمیرونه ذکر شوي دي. ظلمو او جاؤک او ضمیرونه دلالت کې په تعیین او تخصیص باندې. دلته خو قرائن او دلایل د عموم نشته دی. فلا وربک لا یؤمنون. دغه دویم ترغیب دی اتباع رسول ته حاصل دا دی چې لا يصح الایمان بغیر التحکیم الى الرسول، چې د الله رسول ته فیصله رانوړي او د الله د رسول په فیصلو راضي نشي نو ایمان هم نشته دی. فلا بعض مفسرین وایي چې په داسې مواردو کې لا زائد وي. فلا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بيوم القيامه، فلا اقسم بواقع النجوم. ابن جریر قرطبی ابن کثیر وایي چې نه لا زائد نه وي. په داسې مواضعو کې لا کې مقصود نفي د ما سبق او نفي د ما زعم وي. د خلکو چې مخکې کوم ګمان کړی دی دا ګمان غلط او مردود دی. نو فلا فلیس الامر کما تزعمون. خبره داسې نه ده لکه څنګه چې تاسو ګمان کوئ چې نبی ته فیصلې راوړی او که نه راوړی. دا هر چا خوښه ده. وربک لا یؤمنون، قسم دې ستا په رب باندې چې دا خلک ایمان نشي راوړی. الله په خپل ذات باندې قسم کړی دی چې لا یؤمنون. غایه د ایمان درې خبرې دي. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، چې تا فیصله کوونکی ومني په هغه مسایلو کې چې د دې پکې اختلاف دی. دا یو. دویم
ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، ستا په فیصلو باندې خفم نه دي. حرج نه مراد حزن او خفګان دی. دریم ویسلموا تسلیما، چې وی مني په منلو سره. نو ایمان به هغه وخت کې راځي چې درې واړه شرطونه جمع شي: تحکیم الرسول، دویم رضا د انفس، دریم تسلیم. په دې آیت باندې زیات تفسیر ابن قیم رحمه الله په بدایع او تفسیر کې لیکلی دی چې د آیت کې الله څومره تاکیدات کړي د لسو نه زیات، او دا رد دی په هغه خلکو باندې چې هغوی په قرآن او په سنت او د نبي علیه السلام په سنت او په حدیثو باندې فیصلې نه کوي. فیصلې کوي د خپل تنظیم او د ګوند په اصولو باندې، یا د خپل مذهب په اصول او مقرراتو باندې، یا په خپلو قومي روایاتو جرګو باندې، یا د خپل مملکت او د هیواد په جوړ شوو قوانینو باندې، وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي. په دې ټولو رد په دې آیت کریمه کې موجود دی. ولو أن كتبنا عليهم دې آیتونو کې دا ذکر کوي چې اطاعت الرسول دا سبب د خیریت دی او سبب د پاره تثبت دی. فکان خیرا لهم واشد تثبیتا. آتش پته کې وایي چې سبب د اجر عظیم دی. دا اوش پته کې وایي سبب د اجر عظیم دی. او آتش پته کې وایي ولهدیناهم صراط مستقیم، سبب د صراط مستقیم دی. او نشت ته کې وایي چې طاعت الله طاعت الرسول سره د منعم علیهم ملګرتیا حاصلېږي. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. د معیت نه مراد دلته څه دی؟ معیت فی الثواب دی، معیت فی الجنت دی. دا به وي په ثوابونو کې د منعم علیهم سره، او دی به وي د منعم علیهم سره په جنت کې. مرزا غلام احمد وی، مرزا غلام احمد قادیانی لعین وی چې د معیت نه مراد اشتراک فی وصف النبوت دی. چا چې اطاعت د الله او د رسول وکړو نو دی به د پیغمبرانو سره وي، نو دی پیغمبر شو، زم پیغمبر یم. العیاذ بالله. جواب دا دی چې اول خو تا کې اطاعت الله او اطاعت الرسول نشته، شرط در کې نه دی موجود. دویم دا دی چې بیا ته د شهداو سره مې تا ځان شهید کړو چېرته. درېیمه دا ده چې دلته معیت اشتراک فی الوصف نه دی، بلکې اشتراک دی په ثواب کې او دارنګه په جنت کې. د لفظ مع خو ډېرې معنی دي په سورت بقره کې بیان شوي. من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین کې یو قول دا دی چې دا یو جماعت دی. دغه انبیا هم دي، انبیا صدیقین هم دي، شهدا هم دي، صالحین هم دي. دویم قول دا دی چې الذین انعم الله علیهم دا څلور جماعتونه دي. یو جماعت د انبیاو، دویم جماعت د صدیقینو چې د ابوبکر رضی الله عنه جماعت دی، دریم جماعت د شهدا او د عمر رضی الله عنه، د عثمان صاحب او د علي صاحب جماعت، او صالحین د نور صحابه او د مؤمنانو جماعت. وحسن اولئک رفیق، او دا ډېره ښه دوستانه ده. نو سوال انبیا خو ډېر اوچت دي، موږ به څنګه هغوی ته وررسېږو؟ آیا هغوی به راښکته کېږي که موږ به ورپورته کېږو؟ جواب ذلک الفضل من الله، دا د الله احسان دی. په جنت کې به ورسره شریک وي، ملاقاتونه به ورسره کېږي، خو په درجاتو کې به تفاوت وي، او دا د الله احسان دی چې تاسو د هغوی سره ملاقاتونه کېږي او د هغوی سره یو ځای کېږئ. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. دې کې دویم هغه سیاسي قانون دی
حاصل اعداد آلات القتال، د قتال او د جهاد د پاره آلات برابر کې، اسباب برابر کې وزارت دفاع جوړ کړي. خذو حذرکم، حذر ویل کېږي خپل دفاع او بچاو. دویم حذر هغه سامان او اسباب چې پای باندې دشمن یریږي، آلات القتال. حاصل آلات القتال او دارنګه خپل وزارت دفاع جوړ کړي چې دشمن پې یریږي. نو حذر خپل اسباب د دفاع او د بچاو. حذر نه مراد اسباب د قتال چې دشمن پې یریږي. سورة انفال کې بیا وایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وزه ډلې ډلې چې کله جهاد فرض کفایي وي، جهاد اقدامي وي، او انفروا جميعا، او یا ټول راوځي چې کله جهاد فرض عین وي. فانفروا ثبات فرض کفایي وي، اقدامي وي، او انفروا جميعا چې فرض عین وي. ثبات جمع د ثبتون د جماعت او ډلې ته ویل کېږي. وان منکم لمن لا یبطئن. زجر منافقانو ته 2 او 3 آیات کې، ځکه چې هغوی په دې قانون کې سستی کوي، چل ول پکې کوي. لا یبطئن لازم هم د پخپله سستیږي او وروسته کېږي، او دا متعدم دی. لا یبطئن نور مؤمنان او مجاهدین وروسته کوي او هغوی ته شکونه او شبهات او یرې اچوي. نو د 2 حالت دی. فإن أصابتكم مصیبه قال قد أنعم الله علي ولئن أصابكم فضل من الله فتحا ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. دا ليقولن قول دی، د دې و مقوله خو وروسته ذکر شوې ده. یا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظیما. کاش کې چې زه د دوی سره وای نو زما به ډېره لویه کامیابي ترلاسه کړې وای. دا کأن لم تكن بینکم وبینه موده، دا خو یا جمله معترضه ده په منځ د قول او د مقوله کې. ليقولن يا ليتني كنت معهم، ليقولن قولا يا ليتني مقوله، وكأن لم تكن دا جمله معترضه شو. جمله معترضه کې د مقصود دا دی چې ولې كأن لم تكن بينك وبينه موده، گویا کې چې نو ستاسو د ترمنځ دوستانه زم ستاسو دوست یم. دویمه دا ده چې دا جمله حالیه ده. دریمه توجیه دا ده چې زموږ مشایخو غوره کړې ده، هغه دا ده چې دلته وبینه په معنا د وبیني سره دی، او دا کأن لم تکن دا مقوله ده، او یا لیتنی مقوله ده. د 2 مقولې دي. یوه مقوله دا ده چې مؤمنانو مجاهدینو ته وایي کأن لم تکن بینکم وبیني موده، زما ستاسو لکه چې ترمنځ دوستانه نه و، زم ستاسو دوست وم. او دا بله مقوله پټه د ځان سره یا لیتنی كنت معهم فافوز فوزا عظیما. کاش کې چې زه ورسره وای اوس به ما هم ډېره لویه کامیابي ترلاسه کړې وای. فوز نه د ده مراد دنیوي فتح او غنیمت او مال دی. نو د لیقولن دپاره 2 جملې شوې. اوله جمله کأن لم تکن دا مؤمنانو ته ښکاره وایي، او دا بله جمله یا لیتنی دا ځان سره وایي. صرف بینهو کې به بینهو به په معنا د چا سره شي؟ بیني، د ځان نه تعبیر کړی په غایب سره. فلیقاتل دا دریم امر سیاسی حاصل د جهاد او قتال لپاره مخلصین مجاهدین تیار کړي. اعداد المجاهدین المخلصین. د قتال لپاره مخلص مجاهدین څوک دي؟ آیات کریمه وایي الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، چې ژوند د دنیا د جنت نه قرباني، د دنیا او د شهرت او د مال او د منصب په قصه کې نه دي.
جنت والا دي. یشرون معنی یبیعون، خرڅي او ورکي د ژوند د دنیا بالآخره د جنت د پاره. ومن يقاتل في سبيل الله بیا پنځاویا په دې آیات کې اوس مجاهد ته بشارت ته په دې جمله کې ومن يقاتل. پنځاویا آیات کې وما لكم لا تقاتلون. پنځاویا شپږاویا آیات کې ترغیب دی قتال ته. پنځاویا کې وایي دا قتال دې دپاره وکړي چې ضعیفان او مظلومان د ظالمانو نه راخلاص کړي. د قتال یو سبب د قتال د فرضیت یو سبب په دې آیت کریمه کې الله ذکر کړی دی. انجاء المظلومین والمستضعفین من اید الظلمه، مستضعفین او مظلومان د ظالمانو نه راخلاصول. لکه څنګه چې د جهاد یو مقصود فی سبیل الله دی، اعلا د کلمت الله ده، نو د جهاد بل د فرضیت بل سبب انجاء المستضعفین والمظلومین من اید الظلمه الذين
تبع تابعین کې وو رستنی محدثین او فقهاو کې امام بخاری رحمه الله څنګه علماء څه فرمایي فقه البخاري في تراجمه د بخاری فقاهت د بخاری علم د تراجم کې ګورا اوس بعض خلک وایي بخاری کې متعارض او متضاد روایت د الله بنده څه په قرآن کې متضاد او متعارض آیاتونه دي چې په ځان په پوهه نه کی په ظاهر کې تاسو به کې تعارض او تضاد معلومیږي په نفس الامر کې نشته دویمه خبره دا ده وای موږ ته بخاری نه دی ویلي چې دا قابل عمل دی دا نه دی وای دا ابواب څه د پاره ته لګولي بخاری چې حدیث راوړي دا نه مخکې باب لګي تاسو وایي چې د حدیث مقصد دا دی څه د پاسه 3000 ابواب دي دا ابواب څه د پاره دي دا د دې د پاره دي چې تاسو وایي د حدیث مصداق د حدیث معنا د حدیث محمل د حدیث مجرا د حدیث موضوع دقه ده خو چې تاسو په بخاری نه پوهیږئ یو دویم د بخاری په منهج نه پوهیږئ دریم د بخاری په ابواب نه پوهیږئ نو موږ څه وکړو دا علم او هدایت خدا د الله د خوانه یو تقسیمي شی دی کچیرته دا د څه کېدل چې وسړي ته چا عملیات کولې ډاکټر صاحبانو او دا علم د څه وی چې کوم ډبي او پاکټ کې وي او د په دماغ او د زړه کې ورکه خدل کېدل نه موږ ودا کارم کړی وي خدا عقل او علم او هدایت خو په پیسو نه خرڅي کینو دا خدای الله تقسیمات دي په دې ټوله دنیا کې او په افغانستان کې لوی جاهل او احمق او بيدین او مفسد انسان هغه ز پیژنه او بل څوک نه پیژني چې هغه د الله او د رسول الله او د قران او د سنت او د صحیح حدیث پوخ دشمن دی او د مؤمنانو او د مسلمانانو اصلي قاتل دی ډیرو کم خلکو پیژندل دي نو امام بخاری رحمه الله فقه البخاري في تراجمه د امام بخاری رحمه الله فقه اجتهاد استنباط او مجرا موضوع انتخاب د حدیث داغه په ابواب کې موجود دی او ته وای موږ د بخاری په کوم حدیث عملو نو چې نه پوهیږي یا خیر د ځان پوهه ک فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د دې زمانه فرعونیان او ابو جهل چې ته وګوري کنه نو دا غي زمانه فرعون ابو جهل ته بدوا وکي چې ډېر خلک وو او هغه فرعون او ابو جهل په میراث کې د خلک پریخي دي چې دا غو ژوند ته حاجت نه دی پریخي دار مان د څوک نه کوي چې ارمان دا چې فرعون او ابو جهل ژوند دی او مالی دی وي په دې زمانه کې د ابو جهلان او فرعونیان موجود دي چې پاغي به ته شکر وباسي او دا ارمانم مکو چې کاش کما ابلیس او شیطان لیدلې وي من الجنه والناس په دې ډېر انسانانو کې شیطانانو ابلیسان شته دي دا ارمان مکو چې کاش کما لیدلې وي شته دي وای ګور منډه لیدلو پسې ورشه دا ارمان مکو چې کاش کما ابلیس لیدلې وي دا لکه چې د آدم علی السلام په زمانه کې وو تیر شوی دی اوس نشته دی بشمار دي بشمار نو امام بخاری رحمه الله من اهل الاجتهاد ومن اهل الاستنباط امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی امام مالک امام احمد امام اوزاعی سفیان الثوری لیث ابن سعد هغه ته څوی فقيه المصريين ټول مصریانو فقيه امام اوزاعی صاحب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله تعالی څنګه فقه او اجتهاد نصیب کړو دا بجاری وی الی یوم القیامه د دې د تخصیص لپاره دلیل نشته دی ولا علمه الذين يستنبطونه منه ولو ردوه ضمیر چا تراجی دی د ازاعوا ولا تراجی دی یا عام مومنانو تراجی دی منهم ضمیر راجی دی چاته
د مؤمنانو ته لعلمه هو ضمیر راجع دی چاته د امر من الامن والخوف ته الذين يستنبطونه مستنبطين مجتهدين فقهاء منهم د چانه د مؤمنانو نه یا منهم دا بیان د چا د اولو الامر دی او ما تاسو ته ویل چې په امور د حرب کې اهل الاجتهاد او اهل استنباط او په امور د شرایع او د احکامو کې اهل الاجتهاد او اهل استنباط صحابه او دا غوی تابعدار الی یوم القیامه. خدا آیات کریمه ظاهر او سیاق او سباق په امور د حرب کې دی ګوره. آیات د چا سره تعلق لري؟ د امور د حرب سره. اگر که شامل دی امور د ثواب او د عذاب ته هم. بیا د دې جملې نه بعضې خلکو دلیل نیولی دی علمه الذین یستنبطونه منهم چې د دې نه تقلید ثابت شو. او دلته امام رازی او دارنګه جساس لیکلي دي چې عوام خلکو باندې تقلید د علماو ضرور دی. صحیح ده عوام خلک به څه شي کوي؟ تقلید د علماو به کوي. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. ځکه امي سړی او عامي سړی خو اجتهاد او استنباط نشي کولی، هغه به د اهل الاجتهاد او د اهل استنباط خبره مني. نو دا خو بیا ولی الامر منکم شو، اطاعت شو، تقلید نشو. دویم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، په دې دلیل موجود شو. او تقلید خو دې ته وایي چې ته د چا بې دلیله مني، بې دلیله د دین چا پسې تړلی او تابع کړی دی. او بل خبره دا ده چې حدیث کې راځي انما الطاعة فی المعروف، په خیر کې به خبره مني، ګناه او شر کې خو به نه مني. څلورمه خبره دلته دا ده چې دا آیات خو د امور د حرب سره تعلق لري. پنځمه دا ده زه د امور د ثواب او د عذاب سره او د امور د حلال او د حرام سره مې تعلق ودرلودو. موږ د سره ومنله فالذین یستنبطونه منهم، دا یو عالم پورې، یو امام او یو مقتدا یو شخص پورې مختص دی نه دی، بلکې دا د صحابه کرامو نه الی یوم القیامه جاری دی. نو د صحابه ډیر اوچت اجتهاد او استنباط او فقاهت کې دي، دا خو تقلید ولې نه کوي؟ ځان ته ابوبکر او عمري ولې نه وایي؟ د تابعین ولې نه کوي؟ ته خو ډېر وروسته راغلی. او بیا د یو په تخصیص باندې قرآن او سنت کې دلیل شته چې ته دا ټول دین دې راخیستی، یو پورې دې تړلی، یو پسې دې روان کړی دی. د دې خو هېڅ دلیل نشته دی په قرآن او سنت کې. ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. د دې آیات په تفسیر کې علماو تقریبا 10 اقوال لیکلي دي. غوره قول پکې دا یو راخلو او همدغه صحیح او راجح هم دی. فضل نه مراد اسلام دی، رحمت نه مراد نبوت د نبی علیہ السلام دی، او الا قلیلا کې مراد موحدین مؤمنان د زمانه د جاهلیت دي. معنا دا شو ولولا فضل الله علیکم، کچرته نو احسان د الله په تاسو چې اسلام دی، ورحمته نو مهربانی د الله چې بعثت او رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دی، لتبعتم الشیطان، نو تاسو به خامخا تابعداري د شیطان کړی وې، الا قلیلا مگر لږ مؤمنان ته نبیان بچ دي. چې هغه څوک دي د اسلام او د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې اهل توحید او اهل ایمان وو. نو که چېرته اسلام او بعثت د نبی علیہ السلام نو تاسو به تابعداري د شیطان کړی وی، خو الا قلیلا مگر لږ کسان سره د دې نبیان بچ دي د تابعداري د شیطان نه، لکه ورقه ابن نوفل، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل او داسې نور. او په دې سره اشکال هم دفع شو. سوال دلته دا راتلو چې الا قلیلا نه خدا معلومه شوله چې لږ کسان دا فضل او رحمت د الله ته محتاج نه دي. حال دا دی چې انبیا د الله فضل او رحمت ته محتاج دي. جواب دا دی چې الا قلیلا نه مراد دلته
استثناء د چا نه ده؟ د لتبعتم الشیطان نه ده، الا قلیلا مگر لږ کسان چې هغه الله د تابعدارۍ د شیطان نه بچ کړي دي، اگر چې فضل او رحمت د الله لا نه راغلی، چې هغې ته ویل کېږي موحدین او مؤمنان د جاهلیت. ورقه بن نوفل، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل او بعضې نور. په دې مقام کې یو سوال دا دی، بس دا سوال او د هغې جواب بیان شو. فقاتل فی سبیل الله، دې کې اوس امر د قتال او مقصود د قتال چې فی سبیل الله د الله لار توحید. وحرض المؤمنین متعلق د دې ذکر شوی په سورۃ انفال کې، وحرض المؤمنین علی القتال، مؤمنان ته تیزی ورکړه په قتال باندې. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، عسى دا کلام د الله کې د یقین او تاکید د پار راځي. یقینا الله به باندې جنگ د کافرانو، والله اشد باس، د الله جنگ هم ډېر سخت دی، واشد تنکیر، او د الله عذاب هم سخت دی. من یشفع شفاعة حسنة، د 50 او شپږ آیات کې آداب او امور د قتال ذکر کړي. مخکې فقاتل فی سبیل الله، نو دلته وایي چې په باب د جهاد او د قتال کې شفاعت حسنه جاری ساتي، اجر او ثواب دی. ومن یشفع شفاعة سیئة، څوک چې سفارش د ګناه کوي، د ترک جهاد سفارش کوي چې مکه او جهاد، نو عذاب کې به برخه وي. شفاعت حسنه د ایمان او توحید، شفاعت حسنه په باب د جهاد او قتال کې د مخکې سره مناسبت دا شو. شفاعت حسنه په امور د بر او تقوا کې، شفاعت حسنه په امور د دعوت کې، او شفاعت حسنه په امور د علم کې، دې ټولو ته دا لفظ شامل دی. شفاعت سیئه کفر او شرک کې، نفاق کې، شرک او بدعت کې، فسق او فجور کې، بد اخلاقیو کې. مقیتن معنا الله ساتنه کوونکی دی. واذا حییتم بتحیه، دې کې اوس بیان د تحیه دی. تحیه نه خو یا مراد سلام او ستړي مشه دی. فحیوا باحسن منها وردوها، ستړي مشه ولو کې په غوړه باندې یا بالمثل. تحیه نه مراد تحفه او هدیم ده. دریم قول دا دی چې تحیه نه مراد یو شی چاته وړاندې کې، دعوت د توحید، دعوت د سنت، دعوت د امور د بر او د تقوا. لفظ د تحیه دې تم شامل دی، خو لیکن مشهور او معروفه معنا د تحیه سلام او ستړي مشه ده. الله لا اله الا هو، موضوع د توحید واتیه کې تو دا قتال او شفاعت او تحیه د څه دپاره ده؟ الله لا اله الا هو، توحید دپاره. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. د دې ځنه 92 آیات پورې، دا 91 آیات پورې د منافقینو بیان کړي. څنګه د منافقینو بیان کړي؟ د دې آیاتونو په تفسیر کې دوه قوله دي د علماو. یو قول دا چې امام بخاری ذکر کړی دی، څه کسان د غزوه احد نو د جهاد او قتال نه پاتې شول، مؤمنان دوه ډلې شول. یوې ډلې ویلې قتال ورسره کوو ځکه چې موږ د قتال په موقع کې پرېښي یو. دویمې ډلې ویلې چې نه ورسره کوو ځکه کلمه او امور د اسلام کوي. نو الله وایي چې اختلاف مه کوئ. په دې دا روایت امام بخاری لیکلی دی، په سند سره پیش کړی دی، خو په دې کې یو اشکال بیا واردېږي حتی یهاجروا فی سبیل الله باندې. حتی یهاجروا فی سبیل الله بارک، چې دې خلکو به دا خلک په مدینه کې اوسېدل، نو حتی یهاجروا سره څنګه لګي؟
نو قرطبي د دې جواب لیکلی دی. حاصل د جواب دا دی چې دلته مراد د هجرت نه معنا معروفه نه ده، معنا لغوي ده. حتی یترک الذنوب والمعاصی لله تعالی، تر دې پورې چې دوی دا ګناهونه او نفاق او معاصي پرېږدي د الله دپاره. حدیث کې چې راځي که نه والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب، دلته دا معنا مراد ده. دویم قول ابن کثیر او بعض علماء دلته دا لیکلی دی، هغه دا ده چې مکه مکرمه کې بعضې کسان اوسېدل، چې هغوی د اسلام کلمې او د اسلام دعوې به کولې، خو جهاد او قتال کې د مؤمنانو سره برخه وانه خسته. نو بعضې مؤمنانو ویلې د مؤمنانو باره کې د مؤمنانو ترمنځ د دې باره کې اختلاف راغلو. بعضو ویلې چې قتال ورسره کوو ځکه چې هجرت یې نه دی کړی، موږ سره په جهاد او قتال کې نه دی شریک شوي. او بعضو ویلې چې نه ورسره کوو ځکه چې د اسلام کلمه وایي. الله وی فما لکم فی المنافقین. دا وروسته حتی یهاجروا فی سبیل الله جمله د دې روایت تایید کوي. د دواړو اقوالو تطبیق دا دی چې دا آیاتونه نازل شوي دي په باره د دقه منافقینو کې، او الله مؤمنان ته وایي چې د دوی باره کې اختلاف مه کوئ، بلکې دا څلور قسمه دي، د دوو سره قتال شته او دوو سره نشته، ځان پوهه کوي. د بخاری روایت دې ته ویل کېږي نزول دا معنا چې تطبیق النزول، دا آیاتونه په دې باره کې هم تطبیقېږي، دا آیاتونه د دې په باره کې هم تطبیقېږي. نو نازل شوي دي په باره د هغه قوم کې چې مکه کې اوسېدل، حتی یهاجروا فی سبیل الله د دې تایید کوي. خو تطبیقېږي په باره د هغه منافقینو کې چې مدینه کې وو او غزوه احد کې او په نورو جهادونو قتالونو کې برخه وانه خیستله، د هغوی په باره کې هم تطبیقېږي. او حاصل د دې آیاتونو به دا وي چې منافقان څلور قسمه دي، خاص طور باندې هغه منافقان چې د دارالاسلام او د دارالهجرت نه د باندې دي، دوه سره قتال شته او دوه سره نشته. نهت آیات او نوی آیات او یو نوی کې څلور وړ اقسام ذکر شوي دي، تفصیل دله بیانومه. والله ارکسهم معنا اهلکهم، الله تبا کړي دي. دویم ازلهم، الله ذلیل کړي دي. دریم الله پړ مخ اچولی دي په جهنم کې بما کسبو، په سبب د اعمالو د دوی باندې. نو یو قسم ذکر کړی دی په دې نهتیا کې، فإن تولوا، کدی د هجرت نه انکار کوي، نو فخذوهم واقتلوهم، نیسئ او وژنئ. دویم الا الذین، دې کې دوه بیانوي. دوه قسمه دي چې د هغوی سره قتال نشته دی. هغه دا دی چې دوی دوستان دي د هغه کافرانو چې د هغوی سره ستاسو میثاق او معاهده او لوز دی، نو د هغوی سره قتال نشته دی. نو دا منافقان د هغوی په حکم کې دي او د هغوی سره مواصلین او پیوسته دي، نو دا مو وژنئ چې هغه نقض د عهد او د میثاق را نشي. بل قسمه او جاءوکم حصرت صدورهم، هغه دا دی دا بزدله منافقان دي، نه تاسو سره جنگ کې نه کافرو سره کې، نو مې وژنئ ځکه غیر ضروري دي. او جاءوکم کې دا جمله حالیه ده، نو بصریان وایي چې قد مقدر دی، او قد دا حصرت صدورهم جمله حالیه ده، دلته قد مقدر دی په نسبت د بصریانو باندې، قد حصرت صدورهم. او کوفیان وایي و جمله حالیه مثبته بغیر د قد نه واقع کېږي، حصرت صدورهم. دا درې قسمه بیان شو. څلورم قسمه بیانې یو نوي کې، هغه دا دی چې اوس خو په امن کې ژوند کوي، وکلما ردوا الى الفتنه، کله چې دوی ور وګرځولی شي فتنې ته، کفر او شرک یو معنا. دویم غلبه د کافرانو، ارکسوا فیها، نو دوی پکې ورننوځي ورداخلیږي. دې ته ویل کېږي موقع شناس منافق. اوس غلی دی خو چې پوهېږي چې اوس کافر حمله کوي او کافر راځي او کافر غالبه کېږي په دنیا کې، نو دی بیا پکې د فتنې والا دی. دې ته ویل کېږي
ارکاس والا منافق، فتنی والا منافق، د دې باره کې الله وایي چې وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. د قتل څلور اقسام شول. وما كان لمؤمن، دا به ان شاء الله سبا درس کې وایي.